بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زم ستاسو ورور ستاسو کشر اویس کرنی نن را سره په پروګرام کې ناشته کوي عثمان علي صاحب. غټه خبره خدا ده چې هغه د محبوب جان صاحب ورور دی او محبوب جان صاحب مانه ډیره ذاته ګیله کوله چې تاسو ثوابې ته نه راځئ. نو مونږ نن ثوابې ته راغلي او محبوب جان دی طرف ته عثمان علي صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر ډېر مننه کوم چې زمونږ د غریب خانې ته رالی، زمونږ د ورور سره تعلق ته د دې لپاره رالی. نو ډېر ډېر مننه، یو جهان مننه کوو، هر کله راشئ. ډېر ښه دی، ډېره زیاته مننه ستاسو هم چې مونږ له مدام عزت راکړو. ستاسو یو جهان مننه. کله نه مو شروع کړی دی نعتونه؟ ما خو جي نعتونه د مخکې نه به وې شوقیه خپل مدرسه کې یا خپل جماعت کې که نه داسې پروګرام کې به مې وې. نو د هغې نه بعد بیا محبوب جان یو کلام و، ډېرو خلکو وایي چې دا په ترنم کې ویلی شي. نو محبوب جان ما ته وایي چې دا تاسو ترنم کې ووایئ. هغه مې 2 میاشتې به کېږي چې هغه مې ترنم کې ویلی دی. نو هغې نه پس چې کوم دی نو هغه ډېر وایرل شو. هغه نعت، هغه نظم ډېر وکتلی شو. نو د هغې نه پس چې کوم دی نو خلک لکه ډېر ځي راځي دلته کې زمونږ. ډېر ښه دی. ستاسو سکول کې څه مسویم کې او مدرسې کې؟ سکول کې خو 9 کلاس کې ما خو کرونا حالات خراب کړی دی. ټول کال دی راله ضایع کړو. الله رب العزت د حالات هم ټیک کړي او موږ چې کوم محنت کړی نو الله دې هغه بې ضایع کوي نه. 9 کلاس کې مې او مدرسه کې حفظ کومه. ماشاءالله ډېر ښه دی. او بالکل کرونا خو موږ له هر څه وران کړو، یو کال خو واسې ضایع شو. دا راته ووایې چې نن مو راله په پروګرام کې څه شی راوړی دی؟ څنګه ستاسو خوښې تاسو نعت فرمایش کړی دی. نو د هغې نه مخکې به د محبوب جان رباعي ویم او رباعي پسې به بیا یو کلام ویم د تصور مانیروال صاحب انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. يا سمرا خايست مدا دلبر كل بشر دے او شفاعت زمون پورز دا محشر دے. یا چې د طائب خلکو پکاړو دے وشتلینو دا زمونگا زخم شوی پیغمبر دے. ید لا الہ نارا وحی پر خالت کنو لیدل شوی دی پغاړه دو کوثر دے. یا سمرا ظلمنا تکلیفنا تیر کړي دا سردار دو جهان می د زړه سر دے. یا قادیانانو تا پجار زدا وینا کوم دا زمونگا آخر خیر البشر دے. او محبوب جان پسیپت بے مول نشی دی پیولاک سلیریش زرو کے افسر دے. یا چپ ما گران دے او زمان
د سترګو تور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی چې په ما ګران دی چې په ما ګران دی او زما د سترګو تور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی په مونږ احسان کوي زمون تکلیف خپل سر اخلي په مونږ احسان کوي زمون تکلیف خپل سر اخلي په مونږ ستا د مینې څومره قرض پور د نبی په مونږ ستا د مینې څومره قرض پور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی چې په ما ګران دی او زما د سترګو تور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی څنګه باستا د تصور نسترګې واړو ما ستا په یادونو خو مې ټول وجود سمسور د نبی ستا په یادونو خو مې ټول وجود سمسور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی هغه د ټول انسانیت د زړه ټکور د نبی الله العظیم ډېر ډېر مننه دا عثمان علي چې تاسو ته دونه ښکلی نعت وویلو په خوږ اواز د بلې مرکې دپاره ورکړې او اسکرني له اجازت لوی الله پامان